السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو تېره شپه چې کومه ویډیو ما د خلیج ټایم ریپورټ له مخې جوړه کړې وه، کوم چې هغه ویډیو اخر کې ما درته ویلي وو چې دغه معلومات دقیق نه دي. زه به انشاءالله تر سبا پورې دې باره کې دقیق معلومات درته را پیدا کوم او بله ویډیو به درته پرې جوړه کوم. نو نننۍ ویډیو همدې باره کې درته جوړوم چې آیا خلیج ټایم کوم ریپورټ چې خپور کړی و نو هغه حقیقت شو او که نه، او افغانستان ته پروزونه څنګه شول، خلاص شول او که لا بند دي. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ. دوستانو د هر څه نه مخکې دغه ویډیو په ځیر وګورئ. دا هغه ریپورټ دی کوم چې تېره شپه ویډیو ما پرې جوړه کړې وه او دا د هغې هیډ لاین دی او دا بیا هغه ریپورټ دی کوم چې نن پکې ډیټ شوی دی او خلیج ټایم خپور کړی دی. د دغه دواړو ترمنځ څه فرق شته؟ نه، په هیډ لاین کې هیڅ فرق نشته. خو که چیرې موږ لاندې راکوز شو دلته وګورو، دې ځای کې بیا غټ بدلون دی پکې. دې ځای کې تېره شپه ریپورټ کې ویل شوي وو چې امارات ایرلاین سره به د دغه 11 هیوادونو وګړي وکولی شي چې د 8 میاشتې 5 تاریخ څخه سفر وکړي. خو که نن موږ دغه ریپورټ وګورو، حال دا چې دا ریپورټ بدل شوی نه دی، خو په دې کې ایډیټ شوی دی، مطلب په دې کې تغیرات راغلي دي. نن په دې ریپورټ کې بیا بل څه ویل شوي دي. دې ریپورټ کې ویل شوي دي چې انډیا، پاکستان، سریلنکا، یوګاندا، نیپال څخه کسان کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته سر له 5 تاریخ څخه سفر وکړي. خو لاندې بیا څه لیکلي دي؟ دې کې لیکل شوي دي چې د لاندو هیوادونو څخه ټرانزیټ مسافر کولی شي چې د اماراتو په ترو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. دوستانو ټرانزیټ مسافر هغه مسافر دي کم چې د اماراتو په ترو نورو هیوادونو ته ځي. دې کې زیات ملګري دا سوچ کوي چې ګواکې دغه د ویزټ ویزو والا کسان دي. نه، دا ویزټ ویزو والا کسان نه دي، دا هغه مسافر دي کم چې اماراتو په ترو نورو ملکونو ته ځي. مقصد یو کس د افغانستان څخه جرمني ته سفر لري، نو دا چې د افغانستان څخه ډایرکټ جرمني ته پرواز نشته، نو دای به یو پیره دوبۍ ته ځي او دوبۍ څخه به جرمني ته ځي، نو دې ته ټرانزیټ مسافر وایي. نو په دې ریپورټ کې داسې راغلي دي چې د نور ملکونو سره به افغانستان ټرانزیټ مسافر هم وکولی شي چې د متحده عربي اماراتو په ترو ټرانزیټ سفر وکړي. دا د پارون او د نن ریپورټ په منځ کې کوم تغیرات چې راغلي دي هغه ما درته وویل. د نن چې خلیج ټایم کوم ریپورټ ایډیټ کړی دی، دغه د امارات ایرلاینز خپل رسمي ویب سایټ سره سمون خوري. دغه باره کې ما د امارات ایرلاینز والا کسانو سره هم خبرې وشوې. دوی راته ویل چې موږ ته تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم اپډیټ نه دی راغلی چې ګواکې اماراتو مسافر به امارات ایرلاین سره سر له 5 تاریخ څخه وکولی شي چې د کابل څخه متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د امارات ایرلاین سره سره ما د نورو هوایي شرکتونو والا کسانو سره هم خبرې وشوې چې آیا تاسو ته کم معلومات راغلي دي چې افغانستان څخه به متحده عربي اماراتو ته پروزونه خلاصیږي. دوی واړو راته ویل چې نه، تر اوسه پورې موږ ته هیڅ کم نوي معلومات نه دي راغلي. نو دوستانو دغه واړو معلوماتو په کتو سره تر اوسه پورې افغانستان ته متحده عربي اماراتو پروزونه نه دي خلاص شوي. صرف هغه مسافر سفر کولی شي کوم چې متحده عربي اماراتو خواته اجازه ورکړې وه. هغې باره کې ما تېرو ویډیوګانو کې ذکر کړی دی. نور نارمل کوم مسافر چې دي هغه اوس مهال متحده عربي اماراتو ته سفر نشي کوی. خو تاسو خفه کېږئ مه، دا په دې معنی نه دی چې افغانستان پروزونه به نه خلاصیږي. انشاءالله زه چې څومره معلومات لرم ډېر ژر به لکه څنګه چې د نورو هیوادونو ته خلاص شول، افغانستان ته به هم متحده عربي اماراتو پروزونه خلاص شي. خو ستاسو څخه مې هیله دا ده کم چا چې وکسین نه دي کړي، تاسو په افغانستان کې وکسین وکړئ، ځکه اوس مهال افغانستان کې جانسن ان جانسن وکسین موجود دي. کوشش وکړئ چې همدا وکسین وکړئ، ولې چې د متحده عربي اماراتو ته د قبول وړ دي. دغې تر څنګ کم چا چې هغه چینایي وکسین په افغانستان کې کړي دي، هغه هم اماراتو حکومت ته د قبول وړ دي. نو د دې کارډونه هم ځان سره وساتئ. کم چا چې وکسین نه دي کړي، کوشش وکړئ چې په افغانستان کې دا وکسین وکړئ. د جانسن ان جانسن وکسین چې کوم افغانستان کې د یو ډوز دی، دویم ته ضرورت نشته ځکه چې هغه جوړ شوي داسې دي چې باید کس یو ډوز وکړي. بله خبره، نن ځینې ملګرو ماته میسیجونه وکړل چې مونږ ته ایجنسۍ والا وایي یا ځینې کسان راته وایي چې تاسو متحده عربي اماراتو کې وکسین کړي دي نو افغانستان کې به نوره وکسین هم کوئ. نه دوستانو، کم چا چې متحده عربي اماراتو کې وکسین مکمل کړي دي دې خبرې ته ځیر شئ. مقصد دوی دواړه وکسین هلته مکمل کړي دي، نو دغو کسانو ته دې ته ضرورت نشته چې افغانستان کې نوره وکسین وکړي. بس دوی د دې ته صبر وکړي چې کلم پروزونه خلاص شي او دوی واپس متحده عربي امارات ته راشي. ورسره کم چا چې ویزې ختم دي، د دوی 6 میاشتې وخت تېر شوی دی، نو تاسو بالکل مه ورته خفه کېږئ ځکه چې انشاءالله ستاسو ویزې به نه کینسل کېږي. تاسو به دوباره وکولی شئ چې متحده عربي امارات ته راشئ. که کم چا ویزه کینسل شوي د داسې حالاتو له مخې، نو تاسو کم چا ویزه چې وي هغې کس سره تماس ونیسئ تر څو هغه جوازاتو ته ورشي او ستاسو ویزه بیرته فعاله کړي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که دې کې نوي څه بدلونونه راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، ولې ما همیشه کوشش کړی دی کم نوي څه چې وي هغه زه تاسو ته په وخت خپاره کړم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.